الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من قلب غافل لاهٍ أو كما قال قرآن شریف کے اللہ پاک بندگانو تا فرمائی چه مانا اغواڑے چه سغواڑے چه ددل درکم مانا سوالو کے چه ددل قبول کم او زمان دا طالبان وی بعض وقت یو مفعول بهی وی یا یو متعلق دا فعل وی اغا محذوف شی وی دے کی تعمیم تے اشارت ہے اغواڑے سو غواڑے دا نچ مالو غواڑے دا نچ بچیو عرصو غواڑے قال ربکم ادعونی مانا اغواڑے ما تا دعاو کے مانا سوالو کے بچی مو غواڑے عزت مو غواڑے مال مو غواڑے دا دنیا جند مو غواڑے جنت مو غواڑے دا اللہ رضا مغواڑے پا دین باندے استقامت و صراط مستقیم مغواڑے اہدنا الصراط والمستقیم نا اللہ فرمائی گورا خبر عام شوا زبدل قبول کم او بیا پا دنیا کے چی دا چانا سوال کے خپکی گی او ایمانا ولی سوال کے کلا پا تندیلاس کی دی مافی او کلا با دے اورٹی اللہ پا یعنی بندہ پا غختلو خپکیگی چی بل سوکتے غواری او اللہ پا نغختو خپکیگی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ ہوئی چی دا دعات عبادت ہوئے او چی سوک نکی دعا کبر کئی لوئی کئی وی ذلیل و خوار بے دوزخ کی وردن نکم دعا عبادت تے ولی عبادت تے ذکر دعا چے بندہ کئی اللہ نہ کئی غختن دا اللہ نہ کئی نو اللہ دے لوے اگانا زان دے عجز اگانا دے عبادت تے زان عجز اگانا پڑھکے پخلے او اللہ لوے گانا دے عبادت تے دا اللہ دا قدرت خاوند اگانا مال تے غوارم و سرشتا عزت تے غوارم دا و سرشتا جنت تے غوارم دا دے اللہ مالک تے دا دوزخ نا امن تے غوارم دا دے دوزخ اللہ مالک تے مالا من راکولی شی سچے غوارم دا ٹول اللہ سرشتا او دا مالا اللہ راکولی شی چے سو ویم چے ماتیو ساتا ردینا میں اللہ ساتے لی شی اللہ یہ دلوی قدرت او طاقت مالک و گرنا دے عبادت تے او دا اللہ پا حضور کے دے زان کمزور ہے گرنا چے اللہ ستانا بغیر دا پورا نیم ستانا بغیر دا ما خد او دا ما بچی پورا ندی با خدای دے عبادت تے
او بیا دعا کې به حمد وې د الله حدیث کې راځي د عبادت ته درود شریف په مخ کې رستو وې د عبادت ته او بجاړه الله ته د عبادت ته لاس په پورته کې الله ته د عبادت ته سترګور باندې اوخ کې او بیګی دا ټول عبادت د ډېرو عبادتونو مجموعه ده د دې وجه نه په قرآن شریف کې الله پاک د هر پیغمبر چې ذکر کوي او کوم ځای پیغمبر په یو مسله کې انخته دی دعا ده او بیا د رسول الله مبارک دعاګانې غون بابونه دي کتابونه دي کتاب الدعوات بخاری کې وګوره ترمذی کې وګوره مسلم دا ټول کتابونه ډک دي د دینا د پیغمبر علیه السلام د ادعیه او د دعاګانو ذکرونه چې پیغمبر علیه السلام څه دعاګانې کړي دي او امت ته پاره څه دعاګانې کړي دي او موږ ته د کوم دعاګانو چلونه خولې دي او د دعا د قبلېدو څه طریقې راته خولې څنګه په دین او په شریعت کې مونځ یو اهم عبادت دی بغیر د مانځه نه دین نیمګړی دی حج یو اهم عبادت دی مالدار سړی چې حجونه کې دین نیمګړی دی روزه یو اهم عبادت دی چې مسلمان روغ ونه نیسي دین نیمګړی دی زکات یو اهم عبادت دی چې مالدار ورنه کې دین نیمګړی دی د ښځې حق چې دی پوره نه که دین نیمګړی دی د بچو حق دی پوره نه که دین نیمګړی دی دقه رنګې دعا نه کې دین دی نیمګړی دی دعا له ډېر لوی اهمیت دی ځکه الله فرمایي قال ربکم مانه وغواړئ ای بندگانو وغواړئ زمانه ولې نه غواړئ قبر کې عبادت نه قبر کې دعا عبادت دی نو الله وی خوار او ذلیله برې دوزخ ته وردن نه کړ او زمارونو یو څو خبرې به درته زه کوم د دعا متعلق څه بعضې آداب دی درته وایم چې دعا به کې څنګه به کې یوه دعا کم وخت کې کول پکار دی چې قبول شي کم ځای کې کول پکار دی چې قبول شي په کم کیفیت کول پکار دی چې قبول شي مخکې به ته سوی وروسته به ته سوی او بیا بعض ډېر خلک وایي زه دعا کوم نه قبلیږي د دې خبرې به هم جواب در کوم چې زه دعا کوم ولې قبوله نه شوه او خلک پکې دام وایي یاره دا خو آسان کار دی بس خبره دعا ده نو رسول الله مبارک دا جهادونه ولې کول کافران مسلمانېدل په دې به هم پوهېږم چې دا ولې دا الله د کتاب وینا نن مې د قرآن شریف آیت درته وویل چې الله فرمایي ما نه وغواړئ چې دله درکړم یو د دعا د شرط سره د قبلېدو نن د هغه یو شرط ادا چې دعا به زړه نه کې ان الله لا يقبل حضور پاک فرمائی کہ اللہ پاک نہ دعا قلب غافل اغزل چے غافل ہے پڑھ کے دوانی او سر بخلے اللہ نہ قبل ہے لہو ابس دعا کے دم نہ قبل ہے بلکہ بڑی خپکی او کومه دعا چې ته صرف د خولې نه وې او د زړه نه دي ني په دې الله خفه کېږي زړه ما ته توجه نشته د خولې ګردان مونږ صرف په خولې لګیا یو چې منځو کو نو بس په منډه یو زر د خولې نه وایي خدای ما وبخې مور او پلار وبخې پلان کې وبخې دا وبخې ورکې اړو توجه ني او په منډه یو ځان زر خلاص دا شیطان مونږ ته دا خدای راکوټه غوندې مونږ له خارق په وجود کې پیدا کړي څنګه شابه موبایل او باسا شابه دکان ته منډه کا شابه کور ته منډه کا اهم سیس پاتې شو عبادت پاتې شو دعا پاتې شو توجه نشته او صرف د خولې نه حدیث کې راځي دا دعا چې بره الله ته لاړه شي نو الله فرشتو ته وایي په دې مخې ورته واپس وروغورځوئ دا سړی اسې عادت یې وکړو اړه کې ما ته توجه نشته پړه کې ما نه غواړي په دا مخ وله واپس دا دعا وروغورځوئ ځکه زموږ دعا نه قبلېږي قیمتي وخت منځو کو د مانځه نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي درود شریف ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي حدیث کې راځي ولې نه قبلېږي د الله حمد ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي دړه نه
یو شرط تا دی نورم پکې شته راته یو ویم چې تاسو پوه شئ ځکه نن ټوله دنیا الله ته محتاجه ده مونږ الله ته محتاج یو او هر سړی سوال کوي یاره بیماري د ماله دعا وغواړه یاره بچی خراب دی ماله دعا وغواړه یاره بچی نافرمانه دی ماله دعا وغواړه یاره مقدمه او تکلیف دی ماله دعا وغواړه ټیک تر بل نه دعا غوښتې شي د هغې طریقه هم درته ښیم آداب درته ښیم خو نه مونږ په خپله په دعا پوهېږو او نه بل له دعا د کولو په طریقه او په چل باندې پوهېږو لومبی شرط دا چې دړه نه به دعا غواړه ته دړه نه وغواړه چې دا قبلېږي او که نه غواړي قبلېږي بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 313 صحابه 314 مقابله کې کافر 9,900 تقریبا هلته 9,900 زر دلته 314 ګور هغه ډېر دي دا لیک بله ور هغوی ټولو سره تورې دي تورې دوی سره 8 تورې دي 8 تورې د زرو تورو مقابله کوم ځای کولی شي دوی سره د کجورو ړانګونه دي هغوی سره 80 اسونه دي صحابو سره 2 اسونه دي یو د حضرت زبیر یو د حضرت مقداد رضی الله عنه هغوی سره 200 خان دي صحابو سره 80 خان دا شو د تعداد ته ګوره د مسلمان ډېر زیات کم چته 1000 او چته 313 چته زر تورې 9,900 تورې او چته 8 تورې دا د کجورو په ډنګ د تورې مقابله کوم ځای کېږي چته 80 سونه او مقابله کې 2 چته 200 خان چته 80 خان او بیا صحابه څنګه دي صحابه هم غریبانان بلا مزل یې کړی دی هغه ټول مسلح دي ټول په جامو کې پټ دي په زغرو کې پټ دي کافران په یو دون دام کې را روان دي او بلا څاروي دي هغه لالی او خوراکونه خوري او شرابونه څکي او ګډېږي قرآن شریف کې وایي شوی شرط کې راغلل مسلمانان څه دي د ډېرو پکې سپلی نشته خپیب لخپې دي بعضې کسان نو چې د مدینې شریفې نه 200 میله مزل وکړي پیب لخپې ستړي کېږي بس خپې به څونه خوږي د چا پکې صرف لنګ دی کمیس هم نشته اوهو الله رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به تاله غلبه در کوم لیکن بیا هم ظاهر اسباب ته چې بنده وګوري نو به مرعوب کېږي دا قانون دی چې اسبابو ته وکتل رسول الله مبارک یوازې نه چې زما د ملګري مرعوب نشي حالانکه حضور پاک باندې رچاروب نه راته رسول الله مبارک فرمایي د یو میاشت په مزل په دشمن زما روب غورځېږي لیکن مرګري دي ورسره اسنه دا مرګري زما پریشانه نشي خدایا دا به څه کېږي چې وې قتل اخوا مضبوط لښکر او دې خوا 313 یا خدایا ته توره به څنګه دا زرو تورو مقابله کوي د کجورې ډانګ به د تورې څنګه مقابله کوي حدیث کې راځي صحابه حضور پاک لا یو سفر جوړ کړی دا غ سفر ته عربی کې عریش وی دا غ سفر لاندې رسول الله مبارک ولاړ دی صحابه وی حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او وی حضور پاک ټوله شپه الله ته جړاګانې وکړې دې ته دعا وایي د شپې سیم دعا قبلي بیا د مسافر دعا هم قبلي بیا مجاهد دی د کافر مقابله کې د هغه دعا هم قبلي او بیا جاړي ورسره رسول الله مبارک او لاس الله ته پورته کړی دی او الله ته څه وایي اوس د هغه دعا دا زده کړئ الله ته وایي یا الله ما چې دا کم قوم رخ کې دی یا خدای پاکه ما ذلیله نه کې ګورې الله ما خو دوی سره وعده کړی چې تاسو له به الله ګټه درکوي خدای ما رسوا مه کې خدای ما خفه مه کې الله ما ذلیله مه کې که دا اوس بیلي نو دا خو زما ذلیلوالی زما رسوایي ده خدایه ما رسوا مه کې ما ذلیله مه کې اللهم انهم جیاع خدای زما دا مرګري وږي دي وږي ډوډۍ نشته مقابله کې خو مالدار خلک دي خو خوراک والا دي او خو هر څه ورسره برابر دي انهم جیاع زما دا مرګري وږي دي خدای په دې لوګه کې ډوډۍ پسې منډه نه وي ستا دپاره راوځي عوراتن یا الله بربند دي غریبانان د چا لنګ شته کمیس نشته صادر نشتا د چا پرتوک شتا صادر نشتا د چا کمیس ته صادر دی شلیدل دی پروردگارا ټول وجودونه ښکاری بربند دي حفاتن خپیب لخپی دي سپلیم نشتا خدای په دقه حالت کې روتی دي څه دپاره ستا د رضا دپاره خرجو روتی دي فی سبیلک
ستا په لار کې راوتې دي چې تا الله راضي شي الله دا مې راوستې دي یا الله که دا 314 نن مړه شو اللهم ان تهلك هذه العصابه اوهو لم تعبد الى يوم القيامه یا الله کدا 313 314 مړه شو الله تر قیامت پورې ستا د نوم اغشتو والا به په مقدس مکه څوک پیدا نشي په انسانانو کدا مړه شي چې دا مري نو زه به جمدی پاتې کېږم زه به تختم زه خو نشم تختېد نه تختم زه به مرم دوی به مري چې مونږ لاړو خبره ختم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي بل چې نه راځي ټوله دنیا به کافري ستا نوم به اخېستو والا پروردګاره بیا څوک نه خوښه دې خپله ده اوس کې وجې مې راوستې مې دي الله میدان ته مې ستا دپاره ستا په رضا کې الله راوستې او که دا هلاک شو لم تعبد الى یوم القیامه قیامته پورې به ستا بندګي به ونه شي تا ته به څوک رب ونه وایي تا ته به څوک لا اله الا الله نه وایي څوک به اشهد ان لا اله الا الله نه وایي اوس دې خوښه خپله ده او جاړي رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی او دومره جړا سره دړه د درد نه لګیا دی چې صادر مبارک لاندې پرېوت ابوبکر صدیق ورغی صادر یې راوچت کړ حضور پاک ته په سر واچو شانه ورته غاړه وت حسبک یا رسول الله بس الله رسول بس نو ځان مه کړه مونږ خوبونه وکړل تا ټوله شپه الله ته جړه وکړه بس راووت رسول الله مبارک او صحابو ته اعلان ورکړ هغه د پیغمبر دړه دعا خدای قبوله او صحابو ته اعلان ورکړ دا الله د قرآن آیت راغی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا ډله چې ده دا مضبوطه ډله چې تاسو ورته ګورئ دا به تښتي دا به شکست خوري دا به تښتي خو مقصې وشوه الله 1000 اغویو زر فرشتې خدای پاک نازلې کړې د 500 جرنیل حضرت جبریل علیه السلام او د 500 جرنیل حضرت میکائیل علیه السلام خدای شکست ورکړ دقه دړه دعا دړه نه دعا ورسره وجاړه اوښکې ورسره وبهیوه ځان الله ته محتاج وګڼه چې الله ګورې انت غني الله نحن الفقراء الله ته بې پروا ته غني مونږ فقیران یو مونږ محتاج یو الله الله چې تو نه غواړې مونږ خوله نه شو کلاول چې تو نه غواړې زه قدم دې شم اخیستی چې تو نه غواړې مونږ سترګه نه شو رپول چې تو نه غواړې بچی نه کېږي نه کېږي جاړه نه کېږي چې تو نه غواړې زامن نه کېږي چې تو نه غواړې عجیزه غریبي به یس بني الله دار ستا په لاس کې انت الغنی ونحن الفقراء مونږ محتاج یو مونږ پروردگار فقیران یو مونږ کمزور یو تا ته محتاج یو الله دا الله در کې بیا واپس کې دل نشته خو زمارونو دغه سي دعا پکار چې راشي روانیو کې موریو شړې د کورې بارو بس روانې کړې چې وی باسي دروازه وته زنجیر کې ژوند کیده د ما د کوره ده اوس هغه بچي کبرجنی ها مورې درې د کور او شړل زستا هغه داسې کړ زه لاړو بیا د کور ته راځم نه او صادر په وګه کې لاړ شي بچي ځان غر کزان لیکن کدا بچي ماشوم دی راکوټې دی نه پوهېږي نو دی هغه دروازه کې پروتي او په دې خاورو کې رغړي او چیغې وي مورې مورې شړلې دی مور شړلې دی امي مورې ما ته دروازه کوله وکړه په دې خاورو کې رغړي مور رکې مرحم راشي چې بچی خو ما شړلی و د دروازې نه مې بار کړی و چې بچی به څنګه ډېره له خفه کړ چې دروازه کولو کې هغه ماشوم په درشل پروت یې خاورو کې رغړي دا مور ورته وجاړي روچتې کې او د سینې پورې ونیسي او ښکلي کې خاورو سره چې بیا روانې مه کوه الله رسول الله مبارک فرمایي ارحم بعباده من الام بولدها
د دې مور په دې خپل بچي دومره رحم نشته څومره چې د الله په خپلو بندګانو رحم دی چې موږ له سپېړه راکړي الله هم واسي رزق را باندې تنګ کړي دا سپېړه شوه تکلیف راولي سپېړه شوه بیماري راولي سپېړه شوه بچی راله نه جوړه کړي زوی نه جوړه کړي دا یو سپېړه شوه کبر نه چې زه بیا هم ورته لغړېږم چې الله تا ته محتاج یم بل خوا نه ځم بل در مې نشته په خدای د مور نه په ډېر مهربانه دی الله مور دونه مهربانه نه ده د الله به در باندې رحم کوي موږ یې بندګان یو موږ یې بندګان یو انسانان یو او موږ د الله پاک مسلمانان یو د الله کلمه وایو یا به ګڼو الحمدلله اړنه دعا بس دا یو شرط اړنه دعا سره سترګو نه اوښ کم ځي اړو دردېږي او دا به ورسره وایي چې الله هر څه چې زه خدای قابل هم نه یم چې تا نه غواړم تا ویلي دی نه غواړم قبلې به الله قبلې به یو بادشاه په یو لاره تېرېده داسې ځای و چې هلته چینې دي او وله ده او ځنګل دی لوی ځنګل دی او یخه علاقه ده د بادشاه هغه علاقه خوښه شوه خپل وزیرانو ورسره نوکرانو یاره دا خو ډېره ښه علاقه ده دا خو ګوره څومره ښکلي ځنګل دی پکې ابشارونه دي چینې دي پکې وله ده شینکۍ دي دې علاقه کې مال یو رسټ هاوس جوړ کړي یو د آرام ځای راله جوړ کړي چې هغې له زه کله کله راځم پکې شپې کوم او دې علاقه کې ښکار کوم چې هلته زه دمه کوم دې علاقه کې مکمل مال یو غټ محل جوړ کړي د بادشاه اډر کوم ځای کې چې ورته بادشاه نښې اچولې وې هغه ځای کې محل روان شو رسټ هاوس تیار شو چې د چا پکې ځمکه راتله خو د بادشاه حکم و ځمکه یې نیوله چې غږ نه شو کولی غږ کې خو سرمند نه بادشاه و بس که د چا پکې کور راته زه ځان له بل ځای کور جوړوم ولې دلته دا کور زما نه بس دا د بادشاه دلته محل جوړوي رسټ هاوس جوړوي دلته به سونه تړلی کېږي اوښان به تړلی کېږي ګوړ دوړ به کېږي دلته به نوکران یې ورسره فوجان به یې ورسره دا ټوله علاقه به حق زرکار ضبط خلک هم غږ نشي کولی چې بادشاه سره به څوک جګړې کوي کورونه یې روان کړل پردي پټې یې ونیول پردی ځمکې یې وارې کړې یوه بوډۍ وه یوه د هغې یو رکوټې کچه غوندې کور او هغه د دې محل په یو ګوټ کې راته نوکران ورلېله بوډۍ ته وایي بوډۍ ته ونه وتې وزره دې کور نه ولې وځم دا د بادشاه محل جوړېږي او دا کور به ستا نړېږي بوډۍ وایي چې ما مړه کړې نو بیا به کور نه وځم ولې ما سره ظلم کوې زما خاوند نشته زما بچي نشته یو بوډۍ ښځی او دغه راکوټ غوندې کور مې دی نو ظالمانو تاسو ما را دې کور نه مو باسئ هغه چې کوم مشر و د هغې په دې بوډۍ باندې رحم راغی او هغه نوکرانو ته یې ویې داسې وکړې دا پوټې غوندې کور دی په دې د بادشاه محل ته څه تاوان نه رسي بوډۍ نه خفه کوه زموږ د مور په ځای ده د نیا په ځای ده او جاړ بس پرېږدې دا محل دا ځای دې پکې نه کړه نه دې طرف نه دیوال دې خوا کې د دې بوډۍ د دې دیوال نه دې خوا د کور نه دې خوا دیوال ووی دا پرېږدې بل طرف ته به محل کولو ډېره ښه ده دیوال یې و محل تیار د بوډۍ کور پاتې شو باقي ټولو نړو